دا له مونږ کړي وه د ترور لور لکه داسې د هغوی طرف باندې پکې هېڅ هم نه و چې یاره یا دا جنۍ مونږ تاله نه درکوو خو لکه دا به معمولي خبره زړه ته اچوله. ملګرو د دې عدنان په حوالې سره د ورور یو نوی ویډیو راغل ده او په هغې کې وایي چې دا ذهني مریض و. یعنی بله ورځ چې کم دی هغه یو څه وایي، نن چې کم دی بیا داسې بل څه وایي. نو بیان چې کم دی هغه هم ورځ په ورځ بدلیږي. دا ولې؟ دا مایکونو والا تل دي دا روپیوال هغو شروع کړی ده، اوس یې پرېږدي چېرته ورځ په ورځ د هغو نه چې کم دی ویډیو کوي او بس تل یې هلته ورته ناست او کم لکه مونږ وګورو د روپیوال مایکونو والا خو دونه ډېر شوي دي نو هغه ټول پسې ځي او د هغو نو هغه غریبانانو ته هم پته نشته چې لکه اوس دیو ته مونږ څه ووایو. لکه خو چې مونږ یو ته دا وویله بل ته دا وویله نو هغو هم دا بیان چې کم دی هغه بدلیږي را بدلیږي. نو وایي چې دا چې کم دی هغه لکه ذهني مریض و، 2 ځل مخکې دی وایي ګولۍ خوړلې وې، د هغې نه پسې بیا چې کم دی ځان هغه تیزندي کړی و، خپلې مرۍ ته یې وایي پړی اچولی و او کم را روان وخت کې به لکه بیا کم بیان کوي. لکه که تاسو وګورئ مخکې چې دیو کم بیان کړی و نن چې کم بیان کوي د هغې په منځ کې چې کم دی ډېر زیات مختلف والی دی. خو موږ به تاسو ته ووایو چې عدنان کم خپله ویډیو پیغام چې کړی و په هغې کې ویلي چې زه د چا دپاره ځان وژنمه نو هغه به صرف دا ویډیو وګوري هغه به پوهېږي. که تاسو وګورئ نو بیا خلکو د ترور لوره یادوله، چا یې د ترور په لور باندې مین دی. نو بیا دا کم مور او پلار چې دي ورسره دا ورور چې دی دا وایي چا یې د ترور لور وله مونږ کړې وه او د هغې وجې نه څه مسله نه وه خو دا وایي ذهني داسې لږ ټیک نه و. نو کومه نوې ویډیو چې راغل وه د ورور ما غوښته چې هغه زه هم تاسو سره شریک کم. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.